دا یو غزل دی توجه غواړم پکې مستی هم او وطن هم لږ سړو پکار وي پکې مستی هم او وطن هم لږ سړو پکار وي خادي خادي وي ښه په غبرګو نغارو پکار وي مننه پکې مستی هم او وطن هم لږ سړو پکار وي خادي خادي وي ښه په غبرګو نغارو پکار وي او چې تی شغلیزي او هغه هم لا مکان ته رسي چې تی شغلیزي او هغه هم لا مکان ته رسي څه داسې محرابونه په تندو پکار وي مننه چې تی شغلیزي او هغه هم لا مکان ته رسي څه داسې محرابونه په تندو پکار وي او شعر دی چې هلته پښتو کوو چې هیڅ توکي نه جوړیږي هلته پښتو کوو چې هیڅ توکي نه جوړیږي هلته پښتو نه کوو چرته چې پښتو پکار وي مننه هلته پښتو کوو چې هیڅ توکي نه جوړیږي هلته پښتو نه کوو چرته چې پښتو پکار وي او ستا د بنګړو په موسیقۍ هر سړی هم نه رسي ستا د بنګړو په موسیقۍ هر سړی هم نه رسي دې له به هم حساس طاقت د اورېدو پکار وي مننه ستا د بنګړو په موسیقۍ هر سړی هم نه رسي دې له به هم حساس طاقت د اورېدو پکار وي یخانه کاڼو او بوتانو ته تش نه غږیږو یخانه کاڼو او بوتانو ته تش نه غږیږو هلته مازغه وړو چېرته وړل چې د مزغو پکار وي یخانه کاڼو او بوتانو ته تش نه غږیږو هلته مازغه وړو چېرته وړل چې د مزغو پکار وي او شعر دی چې د ځینې سرمستۍ نه ښه وي ډډه کول د ځینې خرمستۍ نه ښه وي ډډه کول خو ځینې زړه مستي په ګډېدو پکار وي مننه د ځینې سرمستۍ نه ښه وي ډډه کول شاکر ځینې سرمستۍ نه ښه وي ډډه کول خو ځینې زړه مستي په ګډېدو پکار وي او شعر دی شیخ صاحب چې قام ته خیر تې رسي چې قام ته خیر تې رسي ژبې له وسط ورکوي چې قام ته خیر تې رسي ژبې له وسط ورکوي ځینې کارونه په پښتو کې بې پښتو پکار وي مننه او چې سړی رسي پې د یار د تصور غېږې ته چې سړی رسي پې د یار د تصور غېږې ته داسې مقام ته تک په سکو د چړو پکار وي مننه چې سړی رسي پې د یار د تصور غېږې ته داسې مقام ته تک په سکو د چړو پکار وي مننه مقصد چې کله د صدف د زړه تارونه چیړي چې کله د صدف د زړه تارونه چیړي د ادم خان زړه له به هم یو دور خو پکار وي ډېره مننه